د داود خان کاکړ صاحب څخه یوه نړۍ مننه. دا پروګرام دې روان بهیر کې د 23 نمبر ښوونځي سرښوونکي تورباز خان ته په ډېر درنښت بلنه ورکوو چې د سټېج مخې ته راشي او خپله لنډه وینا ستاسو ګرانه حضور ته وړاندې کړي. موږ د ښوونځیو د کمیټې غړي دي او کوم د سوسایټي مسؤلین چې دلته راغلي دي او نور استادان او ټولو ماشومانو ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مسنونه طریقه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن د ښوونکو نړیواله ورځ ده، نو د دې ورځې مبارکي ټولو ښوونکو، ګلونو، شاګردانو، سپینږیرو او راغلو مېلمنو ته وړاندې کوم. موږ تاسې باید فکر وکړو چې ښوونکی مخکې استاد سرور خان ښوونکي تاسو ته وویله د ښوونکو فضیلتونه او د شاګرد حقوق چې پر استاد یې لري او کوم حقوق چې استاد پر شاګرد لري تاسو ته وړاندې کړه. نو موږ او تاسو باید خپل د ښوونکو ډېر احترام او درناوی وکړو، ځکه زموږ ستاسې پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم د ښوونکي یا د لارښود په صفت راستول شوی دی. نو موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې خپل د استادانو عزت او احترام وکړو، ځکه دغه معلم دی چې نړۍ ته پرمختګ ورکړی دی، دغه معلم دی چې دنیا ته ترقي ورکړې ده. تاسو فکر وکړئ هغه هېوادونه چې پرمخ تللي دي او هغه هېوادونه چې پس پاتې دي یا شاته پاتې دي، دا د څه شي تاثیر دی؟ دا زموږ او ستاسو د تعلیم وجه ده چې د هغه چا تعلیم لوړ وي د هغه دولت یا نو تاسو فکر وکړئ هغه دولتونه چې مخته تللي دي، مثال یې جاپان دی. جاپان ولې پرمخ تللی؟ هغه هم دغسې انسانان دي، د هغه رقم زموږ ستاسو رقم ډوډۍ خوري، اوبه څښي، د هغوی کار کوي، دغسې ګرځي. علت یې څه شی دی؟ هغو زحمت ایستلی، هغو شپه و ورځ پر ځان یوه کړې، هغو علم حاصل کړی دی. نو که چیرې هغو علم نه وای حاصل کړی، هغه به هم وروسته پاته وای. تاسو فکر وکړئ د جاپان تاسو فکر وکړئ د جاپان یوه راډیو یا یو بل موبایل یا یو بل داسې شی هغه په نړۍ کې اوله درجه وي. علت یې څه شی دی؟ علت یې دا دی د هغو دماغ ښه کار کوي، د هغو علم مخته تللی دی، نو هغه بیا ښه شی جوړوي. او که نور دولتونه چې مثال د هغو شی کمزوری وي، د جاپان یو داسې راډیو وي هغه 10,000 کاله قیمت لري، خو په هغه ډیزاین کې په هغه شکل کې تاسو ته جوړه کړې ده، خو د هغه په سامان کې فرق دی، د هغه په جوړښت کې فرق دی. موږ تاسو نه په پوهېږو. نو څه شي دی؟ د هغو علم کم دی، هغو علم لږ حاصل کړی دی. نو موږ تاسو باید کوشش وکړو چې علم حاصل کړو. تاسو وګورئ خلکو تیارۍ جوړې کړي دي، په هوا کې روانې دي، 500 600 700 نفره په یوه جهاز کې روان دي. سعودي عربستان ته زموږ ستاسې حاجیان دي، زموږ ستاسې پلرونه ورونه مندې خویندې مو تللي دي. په څه شي کې تللي؟ په جهاز کې تللي دي. دا د څه شي برکت دی؟ دا د علم. که جهاز نه وای بیا به موږ ته په څونه وخت کې عربستان ته تلای، یا یو بل کشور ته به موږ تاسې په څونه ټیم کې تلای. دا د علم وجه ده. که چیرې موږ تاسو داسې لاس تر زنه کښېنو، زموږ ستاسې افغانستان علم ته ډېر سخت ضرورت لري. که چیرې موږ تاسو د هغې کښېنو علم حاصل نه کړو، موږ به نور هم د دربدرۍ په ټغر په یو غمو وو، په سرګردانۍ وو، د بل لاس ته به مو د خیر لاس نیولی وي، بیا به موږ داسې ژوند کوو. نو موږ او تاسو باید کوشش وکړو شپه و ورځ په ځان یوه کړو. دا اوس تاسو فکر وکړئ اسلامي امارت راغلی په افغانستان کې داسې خلکو پسې ګرځي چې هغه وایي چې زموږ سره وروره د علم کسان نشته. تاسو راسئ، نور مه اوسئ بل ځای، راسئ. افغانستان خلک خدمت ته ضرورت لري.
دا څه شي دی علم یې کم دی لکه مخکې چې داود صاحب محترم خبره وکړه د بلوچستان د تعلیم درجه یعنې د خلکو د ډېره کمه ده زموږ د تر بلوچستان هم ډېره کمه ده کاش د بلوچستان په اندازه وای خو بیا هم د خوشحالۍ زیری و نو موږ او تاسو باید کوشش وکړو اول زما یوه ګیله استادان د خوا نه بدوي د استادانو مې ګیله ده دومې د شاګردانو ګیله ده باید موږ ته چې د استادانو احترام وکړو زموږ استادان باید د شاګردانو احترام وکړو یوه کیسه زموږ یو استاد موږ ته کړې ده چې زموږ یو شاګرد و ده به هره ورځ غیرحاضري کوله هره ورځ به غیرحاضري داسې کوله چې مکتب به پر 2 بجې شروع و دی به پر 3 بجې راته نو دا استاد بیا هره ورځ ششکه به وه لبال به و د هلک پې وهی دا بیخي ډېره د غیرحاضري کول یعنې د خپل د دغه کاره څخه چې دی ځان وسکول ته پر وخت حاضر کړي ته د دې کاره لاس نه اخیستی اخر دا استاد فکر وکړي چې دا شاګرد باید زه کښېنوم د دې سره زه باید خبره وکړم چې علت څه شي دی تاوان په ده کې دی په ما کې دی نو بیا دا استاد وویل چې کله شاګرد راغی نو هغه 2:30 بجې دی ناوخته راغلی و سکول ته ول ما دا پوښتنه ځینې وکړه چې بچیه ولې ناوخته راځې نو استاد خو پوښتنه کوله د وهلو دپاره نه و ورغلی شاګرد خپل استاد ته لاسونه ونیوله ده دا فکر کوه چې استاد ما بیا ویې خو استاد د ونو په نیت نه و ورغلی بیا استاد ورته وویله د یو پلار په حیث چې بچیه ما ته نقل وکړه هره ورځ ناوخته راځي او زه هره ورځ ستا وهم بیا وایي دا شاګرد وژړل چې استاده زما پلار وفات شوی دی مړ دی زما کوچني ورونه یا کوچنۍ خویندې دا د دې ټولو ذمهواري زما په غاړه ده زه د میاشتې د یو نانوایه سره په 15,000 یا په 6,000 کالداري زه ته مزدور یم نو زه چې د نانوایه سره زه مزدور یم ما دغه قرارداد یا دغه وعده د ده سره کړې چې سهار 8 بجو څخه بیا ماپښین تر 2:30 بجې پورې به زه ستا سره ډیوټي کوم که چیرې زه ورنسم ما د دې ډیوټي باسي بیا به زما مور هم وژي زما کوچني ورونه به هم وژي نو زه دا اوس ما ډوډۍ نه ده خوړلې دا د 2:30 بجې ته پوره شوې ډوډۍ مې نه ده خوړلې وږی یم خو بیا هم استاد زما دلته تا ته ځان حاضر کړي په خدای دا زموږ استاد په سترګو کې اوښکې راغلې نو اوس هم زموږ په شاګردانو کې داسې کسان شته چې څوک په انګورجوشۍ کې کار کوي څوک په بچیانو کې خښتې وهي نو زما د استادانو څخه اول ما خپل په ځان دا فرض ګڼلی چې مخکې پر شاګرد که تا څونه منت کوئ اول بې سر ورسره خلاصوئ چې د شاګرد مشکل څه شي نو دا استاد وژړله بې نهایت بې اندازې ډېر د افسوس ځای دی نو زموږ استادان باید کوشش وکړي د دې پر ځای چې هلک په چپلاخه ووهو یا په ششکه ووهو اول دا شاګرد باید کښېنوو مشوره ورسره وکړو په یو لیاس په یو انسانیت باندې د ده سره مشوره وکړو نو که چیرې بیا موږ یې ووهو اخر د دې شاګرد آینده به څه شي یا به روینې ځینې جوړېږي یا به غل ځینې جوړېږي بیا نو هغه د دغه په ګناه کې زما په نظر بیا زه هم د دې شاګرد سره شریک یم د ده په ګناه کې ولې ما آینده خرابه کړه نور مو وخت نه نیسم درته وزم یو جام مننه